بسم الله الرحمن الرحيم. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل قصه په خپل کې د طالب و دی سیدو پلارم سیدو مور نم ته طرف نم سیدو مور او پلار دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راتلل ډېر لوی بزرګ تیر شوی زمانه او ډېر لوی عالم وګوره یوازې تش صوفي نو یو تفسیر لیکلی دی تفسیر جیلانی ما سره شته قسم دی چې هغه تفسیر مې وکړ ما ته دا سړی هسې عام صوفي ښکارېده مې هسې نیک سړی دی علم به د وي خو دومره به نه خو چې مې تفسیر وکړ د هغه تفسیر نه ما ته د هغه علمیت معلوم چې دا خو د زمانې ډېر لوی علامه تېر شوی ډېر لوی عالم یو ځای کې طالب وم یو جومات کې نو وی ما به څه چل کو وی په صحرا کې یو بوټی و په هغې کې میوه وه وی چې اوږې به شم نو هغه صحرا کې بوټی و ځنګلي د دریاب په غاړه وی لا بړم د هغه بوټي نه به مې میوه راوشکوره په هغې به مې خپله ګزاره کړو دا د وظیفو دا رواج صرف زمونږ په دې علاقه کې دی ګورې دا بل ځای نشته وی یو ځل داسې وشوله چې زه لاړم هغه د صحرا ته د هغه دریاب غاړې ته وی زما نه مخکې خلک خبر شوي میوې خلکو شکولې وی ډېر زیات اوږې وی چې جومات ته رالم جومات کې یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري وی چې ډوډۍ خوري او داسې مې ورته وکتل نو ډوډۍ ته مې شوق پیدا شو او چې هغه نوړی اوچتوي او شخوند مې وایي نو زما ژبه راوته چې خدایه وی ست یې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره خو یاره وي ما وی چې تش ست یې وکړه نه درځم وی مې چې نه نه درځم وی لکې مې وی چې خدای پاکه یو ست که بلې وکړه ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چینګېده وی هغه را باندې پېښ شو چې دا سړی خو اوږې دی دا هلک طالب او دې خو غیرت پکې دی نو په یو ست نه راځي وی را پاسېدو وی ما ته وی چې راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی د مټ یو نیم ورسره کېناستم وی ډوډۍ مو سره شروع کړم وی ما ورته وی چې میلمه ده کوم دی وی ما ته وی چې ده د جیلان نه راغلی عبدالقادر جیلاني د کلي دلته څه کوې وی یاره دا یو ګوډۍ ښه ده زمونږ ګاونډی ده هغې ما ته وی چې زما زوی دی او فلانکې علاقې ته تللی عبدالقادر یې نوم دی دا 100 روپۍ راکړي چې که مهرباني دې وکړو دا پیسې دې وله ورسولې هلته به چې ته جومات کې مدرسه کې سبق وي دا پیسې وله ورسوه عبدالقادر یو جیلان دی وی رالم دا ټولې مدرسې جوماتونه مې لنډ ټل کړله چڼ کړل خو هغه هلک مې پیدا نه کړه نو وی اوږې ومه نو وي په هغه پیسو مې دا ډوډۍ ځان له پکې واخېسته نو هغې ته ناست دی وی ما ورته وی چې دا پیسې خو زما دي عبدالقادر خو زما نوم دی او دا خو زما مور باندې راځي کړي وی سړی ملامته شو وی ما چې مه ملامته کېږه خیر دی دی یو ځل ناست و عبدالقادر جیلاني رحمه الله دا ډېر زیات مالدار سړی وی غریب نو یو سړی راغی دی غوږ کې ورته څه خبره وکړه دی ورته وایي الحمدلله لږ سوچ یې وکړه نو بیا وایي الحمدلله نو بیا درس کې لګیا دی نو یو بل سړی راغی هغه ورته غوږ کې څه ټکي ووې نو دی لږ سوچ وکړه نو بیا وایي الحمدلله چې درس راشي یو طالب وله راغی وی حضرت دا څه چل و چې هغه درته خبره وکړه نو لږ سوچ نه پس ته الحمدلله وي دا دغه سړی راغی وی ده ما ته وی چې ستا کومه کښتۍ ده مال را روانه وه په دریاب کې نو هغه کښتۍ غرقه شوه نو ګوره چې کښتۍ یا مال د چا غر چې خو مسنونه طریقه ده چې سړی وي انا لله و انا الیه راجعون دا مسله ذهن کې واچوئ ښه که بجلی لاړه تکلیف درته ورسېد لږ دې که ډېر نو در وایه انا لله و انا الیه راجعون بجلی لاړه شي مال دې روک شي تکلیف درته ورسي لاس پرې زخمي شي ګاډی دې خراب شي اس دې ګوډ شي خو چې معمولي تکلیف هم ورسېد نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا لله و انا الیه راجعون او چې خوشحالي درته ورسي نو فورا وایه الحمدلله نو عبدالقادر جیلانی سے وی دا هغه سړی و چې سید چې درته وي چې کښتۍ غرقه شوه نو دا خو تکلیف ورته انا لله ولې نه وي چې الحمدلله دی وی نه 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 وی ما دې خپل ورته سوچ وکړو چې د ما لږې کښتۍ پسې غرق دی مال پسې خفه دی او که نه وی الحمدلله زړه مې مطمئن و پوټې خفګان هم پکې نو ما د خپل زړه په اطمینان ده و چې الحمدلله زړه مې مطمئن دارنګې یو بل بزرګ دی چا ورته وی
وی غل دې کندر کړی دی او بېګا ټول مال یې وړی دی وی الحمدلله چا ورته وی سنتو خلاف دې وکړل سنتو کې خو به انا لله وې تا الحمدلله وی الحمدلله په دې ویما چې مال یې وړی دی ایمان یې راله نه دی وړی ایمان چې د سړي لاړ شو برباد شو او مال خو المال غادن ورا مال خو نن ځي او سبا راځي نو په دې مې الحمدلله وی چې ایمان نه دی وړی مال یې وړی دی او دویم مې الحمدلله په دې وی درې ځلې الحمدلله ویلو دویم مې په دې وی چې نیم مال یې وړی دی نیم پاتې دی او دریم مې په دې وی چې زمانه غلا وشوه ما د چا نه ده کړې دا سړی خو دم کیدی شم چې دا غلا یې وکړه کنه ګوره څونه هوښیاره خبره ده ایمان یې نه دی وړی مال یې وړه نیم یې یوړه ټول یې یو نه نیم خو بیا شته او بیا د الله حمد په دې وایم چې دغه انسان دی زم انسان غل شو د ما ډاکه کوي زه غل نیم چې د هغه ډاکه کوم عبدالقادر جیلاني صاحب وی الحمدلله مې په دې زړه په اطمینان وی بل بیا راغی وی هغه ماته وی چې نه هغه کښتۍ بچ شوه و نه لري د اطلاع راغله چې بچ شوه وی بیا مې دې زړه ته نظر واچو چې د ما دا زړه په دې څونه خوشحاله دی په دې بچ کېدو لکه بعضې وخت سړی مال وموني د غر کېدو نه بچ خوشحاله شي که نه ویړه کې مې هېڅ تغییر نو راغلی ومقسې و چې څنګه مخکې و مې چې الحمدلله اوس دا عبدالقادر جیلاني مالدار د دنیا دولتمند لیکن زمارو مال پسې داسې لیونې نو لکه مونږ خلک چې ورپسې لیونیان یو زړه یې مطمئن و مال شته که نشته اوس دا دنیا ښه ده نو دا مې راته د دنیا دوه حاله و دنیا ښه ده او خراب هم ده مطلقا دا به نه وي چې د دنیا ګټه حرامه ده او تجارت حرام دی نه ښه نوکري کوه حلال او ښه ډېرې پیسې ګټه تجارت کوه ښه ډېرې پیسې ګټه او زمینداری کوه ښه ډېرې پیسې ګټه حرامې نه حلالې خو الله مه هېروه مونځ مه هېروه زکات ورکوه صدقه کوه مونځ کې سوچونه ره دنیا او تجارت مه کوه مونځ کې الله ته متوجه کېږه بس دا دنیا بهتره ده او هغه دنیا چې سړی پکې لګیا دی مونځ یېر خدای یېر ذکر یېر صدقه نشته حج نشته زکات نشته مسلمان سره ښېګړه نشته حلال حرام ته نه ګورې خو را جمع کې او د دنیا سوچونه دي مانځه کې هم د دنیا سوچونه بس ډېره مې کړې ډېره مې کړې عبد الدرهم دی او عبد الدینار دی لګیا دی ښه دی ورپسې دا ښه نه ده صاحب د مرقات یو واقع لیکلی یو سړی جومات ته راغی جومات ته یې څنګه رانه راوته او عجبي رحمت عثماني صاحب هم لیکلی وی د دنیا د جومات په دې ګوټ کې یو ځای کې یو سړی ولاړ دی بل ګوټ کې هم ولاړ دی بل کې هم ولاړ دی بل کې هم ولاړ یو خشته انسان دی ښکلی او هغه سره خوانچه ده او پکې قسم قسم خوراکونه دي نو د دا خوانچه یوړه هغه ګوټ کې چې کوم سړی ولاړ و هغه له یې یوړه هغه ته یې مخ واړه او داسې سپک تندي ورته وکتل ده به له دې بل طرف ته د خشته انسان وله دا خوانچه دې بل طرف ته راوړه دې خوانچه کې اوس قسم قسم خوراکونه دي د هغه زمانې قسم قسم اعلی قسمونه دي نو عادت را مخ داسې تروش کو بل طرف ته یې واړو هغه وله هغه خوانچه دې بل طرف اتې مخ اړه یو دی ورپسې خوانچه ګرځئ اخره کې محنت هم کوي چې واله او ډوډۍ وخورو خیر دی او دا دي هغه دي اخره کې هغه یو وډوکې راواغې شي هغه یې وخوړه چې ویې خوړه نو دا خوانچې والا نه دا خشته هغه هډوکي اوچت کړه د پر یې مخې وویشته چې غوښه به یې خوړه هډوکي به یې راغېسته او دا چې چا وله خوانچه و د پر مخې لګیا دي ولي او دې بیا هم هغه راضي کوي چې خیر دی چې ما وله خو دا ډوډۍ وخوړه چې موړ شو بل له ورغی هغه بل هم ترې کله مخ یې وخوړی کړه مخ بل خوړی د ورته خوانچه نیولې جي دا وخوره دا وخوره اتې مخ وړی روک شلی شی نه خورم لکه سړی چې خفه شي ډوډۍ نه خوري دی بیا رضا کوي رضا کوي منتظاري ورته کوي اخره کې چې رضا کړه ډوډۍ هډوکې راواغې شوې خوړه چې هډوکې به اوچت کړه نو دقه ښکلې سړی دا چا وله خوانچه وړو دا به یې پرې وویشته دا څلورو وارو سره دا چلو کو دا سړی دی که نه دی اوس دی وایي چې دا زه اوږې دی دا ملګری او دې خوانچې ته نیغې ګوري چې دا ماله به کله راځي چې هغې له یو سیم دی ورشي هلته ورته ودرېږي د دې پسې به داسې راشي هغه دا لار پرېږدي هلته لاړ شي بله دې لاړ شي ورته هلته یې ودرېږي چېرې که په مې نظر شو هغوی یې ولي په هډوکو زه او مخ هم تیالی او زه ورته محتاج یم اوږې مې ماله ولې نه راوړي هلته ورته ودرېږي چې هغه له ورکړي بل بوټ لاړ شي خدایه پاکه لار خو دا ورخې پرېښود په بل طرف لا
هلته ورته ودرېږي. خو چې هغه 4 واړه کسان ښه ماړه شو اخره کې یې دله راوړه. وی خو در مخکې نه پته مو او خوشحاله ورته. بس داړو د نر بچي سوچ نه دی کړی او نه یې مخ یو خوا بل خوا اړولی دی. د هډوکې راواغېشت چې هډوکې څنګه راواغېشته نو د هډوکې اوچت کړو دا ویشتونکې ویویشت. خو چې ویویشت هغه هغه خوانچه کېښوده او دې مری کې ونیو ستا هغه داسې ویشتم ولې او خانګو کې لاس ورکړو ځمکې له راوبرو ډوډۍ در باندې خورم او د ډوډۍ مې دله راوړه او ما بیا په هډوکې دی غوښه دی خو په هډوکې ما ولې سا مې ومږه. ورته وایي چې دغې نورو خلکو په هډوکو ویشتې نو ما وی دا به د علاقې رواج یې نو چې څوک پیاله ډوډۍ راوړي غوښه وخوري نو بیا یې په هډوکې ولي. زه څه خبر وم هغې دا چل وکړه ما هم دا چل وکړه. بېوقوف بچیا زه دنیا یم دا ما سره چې کوم شی دنیا ده دا ما نه خفه دي راضي کوم یې تا خیال نو ما دې توجه نه وکړله یو خوا کتل کلی بل خوا کتل. ما نه د ضرورت په وخت کې شي الي ما استعمالوي خو بیا هم راباندې لاړې توکي په هډوکې مې ولي. زه دنیا یم او دا د دنیا نه تښتېدونکي خلک دی. زه یې خوشحالوم او راضي کوم او تا هغه ځای نه ماته سترګې بقي نیولې وې. کله به یو ګوټ کې ودرېدې کله به راته بله لاره نیولې وه. څه خو که زه در پوم که نه در پوم راپسې رامنډې وې. هغه که ما ولیځي راضي کوم او که تا لږه وخت وارې خو بل چې سرمن دې وباسم. دا زموږ مثال دی ورونو ګورئ د صحابو د دنیا. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره در راته رایاده شوه. هغه د کپړې تاجر و. د 50 کسو کمیټي جوړه کړې وه. دا فقه حنفي چې جوړوله د 50 کسو کمیټي وه. امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام ظفر دا ورسره ناست وو. د دې 50 دا به کله زیات وو کله به کم وو. د دې 50 کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پوره کول. یوازې ردویله د کور خرچې د بچو خرچې د کتابونو د قلم د واد د اسونو دا ټوله خرچې به امام سے پوره کول. د جیبه به ورکول او څه به یې کول تجارت به یې کول. د کپړې تاجر و. لګیا به یو دی یو سړي دی 1 لاک درهم ورکړو 1 لاک. وی لګیا اوس تجارت کوه. هغه سړي ډېره موده پس راغی چې راغی امام صاحب ورته یې لکه تا خو ډېر وخت واړو. وی صاحب زبردسته ګټه مې وکړه. وی څونه؟ وی 1 لاک مې ورپسې وګټلې 2 لکه یې وله راوړ. وی 50,000 ګټه ستا کېږي او 50,000 زما کېږي. وی دا دومره ګټه دې څنګه وکړه؟ وی زه چې کوم علاقې ته مې کپړه وی هلته کپړه ګرانې ده نو ما خوندي کړه کې مې ښوده چې ګرانه شوه نو ښه ګرانه مې خرڅه کړه. روپۍ پسې روپۍ مې وګټله. وی انا لله و انا الیه راجعون. دا خو دې غلطي وکړه. دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واخیستله. وی ښه وایه ستا پکې څونه ګټه کېږي 50,000 کور ته راړ 50,000 یې د کوره راوړېدلی یې ورکړئ او دا اصل 1 لک او 1 لک ګټه به یو شو د هغه علاقې په فقیرانو به تقسیم کړي. دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې به هم کولې. د ټولې کوفې د کونډو رنډو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروت و. خزانې والا سره لیست پروت و. په رمضان کې به جامې ټولو له لېږلې او د اخترونو جامې به هم دا دوی کولې او اوړه او هغه زمانه کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ته رسو. دومره سخي او چې کله وفات شو نو په خزانه کې څومره پیسې پرتې دا ټکي به ناشنا واورئ. قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 55 کروړه درهم پراته وو. 56 کروڑ درهم فسو دی. نن سبا به شرعي درهم کم از کم په 80 روپۍ وي نو 60-70 نه په 56 کروڑ کې ضرب ورکړه. اربونه دې جوړېږي که نه جوړېږي؟ دنیا منع نه ده. دنیا ګټل حرام منع نه ده. طلب المال الحرام حلال فريدة بعد فريدة. تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بعضې خلک دا وایي لکه دا ولې دا سړی دکانداري کوي، دا ولې دی دا تجارت کوي، دا ولې دی دا نوکري کوي، دا ډېرې پیسې ولې ګټي؟ ګټي دی که نه، ښه کوي چې ګټي. خو یاره چې الله او رسول ته هیر نشي، مونځ ته هیر نشي، ذکر ته هیر نشي، بچي د الله نه غافل نشي او دوی په خپله د الله نه غافل نشي. په دې دنیا به جومات هم جوړ کړې، حج به مو کې، عمره به مو کې، فقیر مسکین سره امداد به مو کې او که نور اسم دی د بل د سوال نه خو به بچ شوې که نه، بچي دي د بل د سوال نه خو بچ کړل که نه. دا ډېره لویه خبره. لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پېژنې په راجمع کې، هغه دنیا چې د مونځ در نه هیر، روژه هیر، زکات هیر، حج هیر
عمره یې را جومات کې صدقه کېږي تا جیب ته جلنده والده جومات کې کار کېږي جیب کې د زیړ لړم ناست دی بل مسکین دی خوا کې د لوږې عمرې جیب کې د زیړ لړم ناست دی هغه له نه ورکوي دا خطرناکه دنیا زما وروڼو دا مې دې پورې و چې سړی حلال مال طلب کوه بېشک طلب کا حضرت سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه نه دی حضرت داود علیه السلام بادشاه نه دی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مال راغی بلا پیسې وې په میدان باندې وغورځولې میدان باندې چې په میدان یې وغورځولې صحابه راتلل چې کوم محتاج هغې دی ورکولې څونه یې ورکولې دې ته م غوږ کېږي ګوره که یوازې مالداري منه وي نو بیا به یې 15 شپږ روپۍ ورکړې وې وایي نه چې څومره وړی شی وړی حضور پاک خو سخي و ډېر زیات دی حضرت عباس رضی الله عنه راغی وی صاحب زه خو به ډېرې وړم ځکه چې ما د بدر د 2 قیدیانو د ځای نه مو دروارم فدیه ورکړې ده وی یو ساعت نو یو غټ څادر یې راوړو نو هغه درهم یې پکې واچول نو هغې یې وتړو نو اوچتو یې نه شو اوچتولی وی صاحب چاته ووایه چې دا راته اوچت کې وی نه وی ښه ده نو ته مېروارې ته یې راته اوچت کړې حضور پاک ته وایي وی دا کار نه کوو پښتو دونه یو واچوه چې څونه وړی شي نو بیا ګوټه اوس پر لګېدې کم کړه نو چې کم یې که ګوټه یې ورکړه نو بیا اوچتو نو بیا نه شو اوچتولی وی د الله رسول وی که نه امتیانو چاته ووایه چې دا راته اوچت کړي که نه وی نه حضور پاک ورته خندل وی ښه نو ته مېروارې ته یې راته اوچت کړه که نه وی زه م نه کوم بیا یې ته لږ کم کړه څو درې دا چل وکړه اخره کې په ډېر لوی تکلیف باندې اوچت کړه او په دې اوږې هغه مال کېښود دا روانو حضور پاک مبارک ورته هغې پورې کتل چې دې تر څو په لاره کې پناه شوی نو ولې ورته کتل د هغه د هغه حرص ته وجه نه په دې مال باندې منع نه که چې مال ډېر وړل ګناه ده او دا منع دی او دا حرام دی خو ځان به ورپسې لیونی کښېنه عبد الدینار او عبد الدرهم د دینار او د درهم رایې به د ځان نه جوړ بعضې خلک یې د کال 12 میاشتې د بچو مخنینې او پیسه پسې مړ دی داسې هم خبره نه ده داسې هم نه ده ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی هغه محتاج دی او تا سره ښه پیسې راونې ورکوي زکات نه ورکوي خیرات صدقه نه ورکوي دا خبره ښه نه ده مال حلال طلب کول چې څومره ډېر کې خو د الله حقونه مه هېروه او خدای او رسول مه هېروه دا ټیک ټاک فریضه بعد الفریضه ورته رسول الله مبارک ویلې ده او که حلال و حرامو ته نه ګورئ او دا سوچ تینی او الله مونږ ورسه د نه هېر دي دا خرابه دنیا د هغې نه دې الله ساتي دعا وکړئ رب العالمین په مونږ رحم وکړي حضرت عثمان رضی الله عنه خلک ورته عثمان غني وایي ټیک ده غني و غني دا معنا چې زه مالدار وم بیا دا معنا کو د هغه خپل صفت ذوالنورین دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه ورباندې واده وي لاول یو چې هغه وفات شوه نو بیا ورباته بله لور په نکاح کړه دا فضیلت ما سوا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بل چاته نه دی حاصل مالدار سونو د حضور پاک په زمانه کې مالدار و مدینه شریفې ته چې صحابه کله لاړل د مدینه شریفې اوبه ترخې وې مالګیجنې اوبه وې مالګیجنې زمونږ په دې جومات کې یو وخت یو کې اوبې مالګیجنې وې اوبې مالګیجنې وې خوږې اوبه کمې وې یو کوی د یو یهودي هغه له به مسلمانان تلله اوبه به یې ترې راوړې کله به یې پیسې اخیستې د خلکو نه او د هغه یهودي چې به کله خوښه وه نو خلک به یې اوبو ته پرېښودل او که خوښه یې نه وه نه به یې پرېښودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک به داسې پیدا شي چې دا توی والي په بیه او مسلمانانو ته وقف کی دا هغه ذاتي نه چې ویخلي خو مسلمانانو ته وقف کی چې څنګه ته دی اوبه راوباسي چې هغسې عام مسلمانان هم اوبه راوباسي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ او د خپلو ذاتي پیسو نه هغه کوي واغېسته او مسلمانانو ته وقف کړ دا پیسه اوس په خراله کرانه نه غریب سړی داسې نشي کو دا خو مالدارو کوي یې واغېست د کوي خوا کې چې کم باغ و هغه یې ورسره واغېسته خوږې اوبه وې مسلمانانو بس کلې دا یوه شو د تبوک غزا ده ډېر لوی لښکر سره د پیغمبر علیه السلام مقابله ده د روم د بادشاه سره او مزل ډېر زیات دی اوږد او د ګرمۍ سیزن دی او صحابه ډېر دي خو څاروي نشته زغرې نشته تورې نشته نبی علیه السلام په هغې کې عام د چندې اعلان وکړه لکه سړی چې مانځه دپاره دا جومات دپاره یا د مدرسې دپاره چنده غواړي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړه او پیسې یې راوړې
او دومره پیسې یې راوړې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې مخې ته وغورځولې او نبي علیه السلام به پکې دا لاسونه مبارک ومنډل او دا پیسې به داسې اوچتولې او خوشحاله ورته دې پیسو ته چې اوس به زما د لښکر انتظام وشي په دې هم صبر ونه که لاړ وې حضرت داسې به وکړو چې څومره ستا لښکر دی د نیم لښکر د ټول انتظام زما په غاړه دی د هغې اوښان د هغې زغرې د هغې تورې د هغې کتې د هغې د اوښانو د پلو پورې چې څومره دي د نیم لښکر ذمهداري زما شوه تاسو خپل اندازه ولګوئ چې په دې به څونه پیسې لګېدې لکونه روپۍ درهم ته جوړېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورته ونه وایي چې عثمانه دا دونه پیسې دې کم دی او دا دونه مالدار ته ولې او دا دونه پیسې دې کم ځای کې ګټلې دي نه حضور پاک وفرمایل وی د نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي د خدای په نسبت ده ته په هغې عمل ضرر نه رسېږي د هر عمل به د الله له خوښې وي بس نو دې مالدار و کې دا صدقه وکړه او حضور پاک په خوشحاله شو خفګان اظهار یې ونه کړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغې په وخت کې جومات د مسجد نبوي کچاو د خټو بره پې څانګې د کجورو پرتې وې او د کجورو ستنې وې حضرت عثمان رضی الله عنه جومات مکمل ونړاو بعضې صحابه پې خفه و هغې وې دا زړه نقشه مه ختموه او جومات ولې جوړی پوخ جومات جوړول ښه نه دي حضرت عثمان رضی الله عنه وی داسې کار دی وی د نبی علیه السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچو او کوټې هم کچوي نو که جومات کچو نو خیر دی اوس خلکو ځان له کورونو پاخه کړل د خلکو کوټې حجرې دیوالونه پاخه شو د ګټو شو د پخو شو نو که جومات کچوي دا د جومات توهین دی او بېعزتي ده او بېادبي ده او د بهر نه وفدونه راځي د کافرانو او د نورو خلکو نو چې زموږ جومات ته ګوري د هغې په زړه کې د دین عصمت او لویي نه راځي جومات ورته خشته کوم او یې د بیت المال پیسې پې نه لګوم ذاتي پیسه پې لګوم نو د فرانس نه هغه زمانه کې او د نورو ملکونو نه منقشې ګټې راوړې نقش و نگار پې شوی و ښه شته اعلا او دومره اوږدې تیږې راوړې چې یو تیږه د ویښ نه تر د سره پورې ستن کارې ته واخیسته دا بیا راوړي سینګی او دا به په څونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړه شوي هغه ستنې یې راوړلې هغه یې پکې ښخې کړې په هغې نقش و نګار و ډېر ښایسته مزېدار او پیوند پکې نو یو سر به وله په ځمکه کېښود بل به یې چپ ته ورسېده او د پاسه یې د ساګوان لرګې وله راوړه د برمانه د ساګوان لرګې د نختر نه هم د ساګوان لرګې قیمتي دی اوس هم د مدینې منورې په دروازو کې چې کوم لرګې لګېدلی هغه د ساګوان دی عربی کې ورته ساج وایي ساج او هندوان د خپل مړي سوځئ نو چې کوم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې د ساګوان لرګې راغوښتې و په هغې یې سوځولې وه دا ډېر قیمتي لرګې دی د دیار لسچند د شلچند یې قیمت زیات دی د ساګوان لرګې یې راوړه او په هغې نه یې وله چت جوړ کړه برګې او د برګو د پاسه تختې او ورونه او دروازې چا به خبرې کولې حضرت عثمان وی کور مې پوخ دی او د صحابه کورونه هم پاخه دي نو د خدای کور دی ولې کچی او زه پې د چندې د بیت المال پیسې نه لګوم ذاتي پې لګوم ولې خلک خفه کېږي جومات یې جوړ د اوس مالدار و ځکه یې جوړ کړه که نه چې غریب و دی نه شو جوړولی لیکن چې کله حضرت عثمان نه محاصره وشوه باغیان راغلل او د کور نه ګیر چاپېره ته وشو اوبې پې بندې کړې جومات ته یې مانځله بند کړ حضرت عثمان رضی الله عنه په دیوال ورښکاره شو وی خلکه یو تپوس ته نه کوم وی تاسو ته پته ده چې نبي علیه السلام مدینې ته راغی نو خوږې اوبه نه وې نو ما کوي واغېست بیر رومه او په ذاتي پیسو مې واغېسته وی ظالمانو نن د هغه خپلې کیوب هم را باندې بندې کړي دي ترخې وبس کم او تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جومات راکوټ و نو وی فرمایل چې څوک به چې جومات له ځمکه والي نو ما په ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او بیا په ذاتي پیسو مې پېبادي وکړه نو ظالمانو ما د هغه جومات نه منې کوئ چې مونځ پکې کوم هغې نه مې منې کوئ دا معروف نو مطلق مال او مالداري دا څه خطره او څه جرم نه دی حضرت طلحه د عشره و مبشرهونه دی دا لس کسه صحابه او حضور پاک په یو مجلس کې ردي نومونه اخیستي چې دا به جنت ته ځي څونه مال یو حیران بشي
سره زر او د سپینو زر روپۍ به وي ورسره. نو دا سپین زر کله بعضې وخت کې د روپۍ چې دې جوړېږي نو هغې کې خامخا ګډون کوي. دومره روپۍ وي چې د سپینو زر هغه روپۍ به کله زنګ شوي. نو چې زنګ شوي نو صفۍ به یې په کار وه. نو صفۍ خو په مزدوران دونه وي چې په مزدورانو به یې صفۍ نه کېده. نو بار به یې بوجۍ ډکې کړې نو بار به یې په میدان کې نور ته وغورځولې. نو اوښان به یې د پاسه ګرځولو. چې د اوښانو خپو سره دا روپۍ صفا کېده به یې د پاسه ګرځول. نو چې په میدان روپۍ درهم او د سرو زرو دینار دونه ډېر دي چې په میدان یې غورځوي او هغې باندې اوښان ګرځوي، اندازه ولګوئ دا به څونه صحابي دی د پیغمبر علیه السلام. حضرت زبیر ابن العوام د حضور پاک د ترور زوی دی او د پیغمبر علیه السلام بی بی عایشه او د بی بی اسما د خویندې مې وې. څونه مال یو چې کله مړ کېده 2 لکه روپۍ پې قرض و. په بخاري شریف کې راځي 2 لکه قرضدار و. قرض یې رسو. خلکو به ده سره امانتونه یې ښودل. ده به ویل لکه ما سره امانت اږدی خو ګورې زه به یې لګوم دا به په ما قرض وي. ابه خرج کولې د خدای په لار کې ابه لګولې. چې کله مړ کېده نو زوی یې راوغوښته. وی بچې وی زه ډېر زیات غمجن یم. یو جهاد درته وي زما دا یقین دی چې دې جهاد کې به زه شهید کېږم. خو ما سره د خپلو قرضونو غم دی. زما قرضونه به خلاصوي. او وی که قرض زما خلاص نه شو مال مې کم و قرض زیات و نو زما د مولانا سوال وکړه. مولانا مې وغواړه در به یې کړي. وی ما ترې تپوس وکړه بابا مولا دې څوک دی؟ وی رب العالمین. اواز به وکړي چې ای د زبیر مولا د هغه قرض پاتې دی د دې انتظام وله وکړه. او چې کله مړ شو نو هغه کورونه او کورونه 14 پوره په مدینه شریفه کې او څه بلا ځمکې وه هغه یې خرڅولو باندې شروع کړه. 2 لکه روپۍ قرض یې ترې ورکړه. وصیتونه یې کړي هغه وصیتونه یې م ورکړل او میراث کې یې م ورکړه او ټول مال یې څونه چې خرڅ یې کړل 2 لکه کم 6 کروړه درهمه دې مال پاتې شو. 2 لکه کم 6 کروړه درهمه چې نن سبا درهم قیمت ته وګورې نو نن سبا تې اربونه روپۍ جوړېږي. اربونه روپۍ دې جوړېږي. مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا مې دې پورې وې دا منه نه دي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابو کې پوره مالدارو. دې چې کله مړ شو 4 بیبیانې دي. نو یوې بیبي یې وی داسې وکړئ چې ما له خپله پوره حصه مه راکوئ. ما له نه اسونو کې غواړم نه په اوښانو کې نه ګډو چیلو کې او نه په ځمکه کې. نغد مال کې هم پوره حصه مه راکوئ لږ غوندې راکړئ په نغد مال کې. نو چې 4 ښځې وي نو د 4 واړه ښځو په شریکه 8 حصه کېږي چې د سړي اولاد دي. د یوې پکې 32 حصه کېږي. د دې 32 حصه کېده ډېر لږ شو. نو دوی په ځمکه کې حصه وانغېشته اسونو کې اوښانو کې ګډو چیلو کې جایداد کې وانغېشته کورونو کې او په نغد مال کې هم پوره وانغېشته لږ یې واغېشته. لږه څونه وه هغه 80,000 دینار و. اشرفی ورته وي د سرو زرو سکه ده. دا مالدار صحابه و. نو د مارونو دا د حضور پاک په زمانه کې دی مالدارو. حضور پاک منع نه کړی چې تاسو ولې مالداران یې ولې مال ګټئ. تجارت حلال دی بالکل کولی شي. زمینداری حلاله ده بالکل کوه. نوکری حلاله ده بالکل کوه. خو خدای پاتې نشي عبادت پاتې نشي رسول الله درنه هیر نشي او ذکر پاتې نشي. قرآن شریف کې الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. داسې سړي چې نه غافل کوي دي لره تجارت او بیه د الله د ذکر نه. دا نه وایي چې تجارت مه کوه او بیه مه کوه. بعضې خلک زمونږ ناپوهې هغې هغه د حدیث د دنیا اوري چې دنیا ښه نه ده نو چې به څوک کور جوړوي نو دا ولې جوړوي. که څوک اس اخلي دا ولې اخلي. که څوک حج ته ځي هلکه دا پیسه ده کمې شوه دا ولې دا ګټې کوي. دا تجارت ولې کوي. دا مزدوري ولې کوي او دا زمینداري ولې کوي. دا دکانداري ولې کوي. د دنیا خو نبی علیه السلام بده ویلې ده. نو وروڼو په دې ځان پوه کې د هغې دنیا بده ویلې ده چې هغه تا د الله د ذکر نه غافل کوي. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغه سړي چې تجارت او اغشتل او خرڅول دوی د الله د ذکر نه غافل نه کي. تجارت ته هم کوي
غشتل خرصول دیم کوي خو د الله دیم ورسره دی چې د الله نه غافل نشي دا ښه دنیا ده بده نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حنین فتح نو په دې جنگ کې ورسره د مکې مکرمې خلک هم شاملو مال څونه ډېر زیات و غنیمت نو حضور پاک په یو کس له سلسلو خان ورکړو دې زمانه کې داسې شوه لکه چې سل موټرې چاله ورکړي ډېر زیات مال وکړه یو له سلو خان اتیو خان پنځوسو خان د مدینې شریفې خلکو له مال کم ورکړه نو بعضې نوجوانانو هغې وې پیغمبر علیه السلام ګوره د خپل کلي د مکې خلکو له ډېر مال ورکوو مونږ لیوال رانه نبی علیه السلام مبارک ته دا خبره راورسېده نو دا انصار یې ټول راجمع کړل په یو لوی تمبو کې وی صرف انصار راجمع شی بل به څوک نه نو حضور پاک ته تپوس وکړو تاسو د څه خبرې کړې نو مشرانو وی صرف وی مونږ مشرانو دا خبرې نه دي کړې او نوجوانانو کړې وی څه ویلي دي وی دوی وی ګوره دروغ باغې نه وي وی دوی وی پیغمبر علیه السلام د مکې خپل د کلي خلکو له مالونه ورکړل او موږ د مدینې خلک یو موږ له رانه کړل حضور پاک به بېشک ورمې کړل ولې مې ورکړل ځکه مکه اوس موږ قریب فتح کړه د هغې نه مړي م شوي دي او موږ به ترې وځو مدینې ته نو هسې نه دي بیا بغاوت وکړي بیا کافر نه شي او چې په مکه کې کوم مسلمانان دي هغه مړه نه کړي مال ورکوم کې د زړه مینې پیدا شي اسلام سره چې ګوره اسلام خو ډېر ښه شی دا لې ګوره مال هم پکې میلاویږي نو دوی به بغاوت او سرکشي به ونه کړي وی ای د مدینې خلکو عجیبه لفظ یې ویلی ای د مدینې خلکو وی سم خیال دی چې خلک ځان سره اوښان بوځي او درهم او دینار یوسي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ نو رسول الله ښه دی که مال او دولت ښه دی هغې وی رضینا رضینا بس مونږ خوشحاله یو نه موږ پکار دی نه هم درهم او دینار پکار دی خلک د بودي څاروي مونږ به ځان سره د دواړو جهانو سردار مدینې منورې ته بوځو نو ګوره یوازې مال ورکول او مال ګټل دا ګناه نه ده او جرم نه دی دا مې په دې پوهولی